تیر ویډیو ما جوړ کړی و چې کوم دنیا پرست خلک دی د هغې باره کې. نننی ویډیو زما دا چې کوم په دین کې ډېر ورننوځي او مطلب پوره ایکسټریمزم کوي. نو اصل کې دا په پښتنو کې دا قصه ډېره معلومیږي ماته چې موږ چا سره دښمني کوو نو هغه بیا سمه دښمني، چا سره دوستي کوو نو بس ځان پې سم قربانوو. بیا هغه شان مونږ څوک دا خوږه خبره وکړي نو بس سر د پاسه بیا مونږ ځان نه کېنوو، بیا ترخه خبره وکړي نو بس بیا زموږ دښمني. دا کوم ایکسټریمزم چې کوم زموږ رویه ده که نه، دا مونږ ته پکار ده چې دا مونږ تبدیل کړو. زموږ دا خوا چې کوم پنجابیان پاتې کېږي مونږ د دې نه لږ عقل زده کړو چې هغه سم کول ماینډډ خلک دی. ته ورته یو خبره وکړې هغه پې لاول سوچ کوي چې په دې خبره کې زما فایده ده که نه نقصان دی. زمونږ پښتانه دا شی نه کوي، بس چې خبره پې بده ولګي بس ته یې بیا دښمني، ښه خبره پې ښه ولګي بس تا بیا سر د پاسه کښېنوي. دا دواړه رویې چې کوم دی که نه دا کول نه دي پکار، دا غلط رویې دا ایکسټریمزم کول نه دی پکار. نو تاسو زه په دین کې د اګزامپل در کوم چې په دین کې دا ایکسټریمزم موږ څنګه کوو. یا خو تاسو یو ایکسټریمزم خو تاسو ته ما ووایي چې هغه موږ په دنیا پسې ورپسې شو او دین نه مکمل ځان لرې شو. خو چې بل طرف ته کوم ایکسټریمزم دی هغه له دښمنۍ هغه ایکسټریمزم دی، اوس د دوستۍ هغه ایکسټریمزم درته وایم چې دین سره چې کوم مونږ بیا کله دین ته ورننوځو نو بیا مونږ نه د پلار حقوق پېژنو، مونږ نه د مور حقوق پېژنو، نه بیا مونږ د بچو حقوق پېژنو، نه بیا مونږ خپل ضروریات پېژنو، بس مکمل 24 ګنټې بیا مونږ دین له ورکړو. نو پکار دا ده چې مونږ څه چل وکړو، اول مونږ د خپل سیټ بندوبست وکړو او چې دا مسله زمونږ سالو شي هغې نه پس ته چې بیا سره ایکسټرا ټایم دی 8 ګنټې ته ډیوټي کوې که نه، نور چې بیا کوم 8 ګنټې ستا سره ایکسټرا دي نو هغه بیا ته دین له ورکړه. نورې 8 ګنټې چې کوم دي هغه ستا خوب او آرام شو. نو خپل ډیویژن داسې کول پکار دي، داسې نه چې ته مکمل 24 ګنټې دین له ورکړې او بیا ته سوال ته کښېنې. دا مکمل په دې کې د اسلام کوم منع راغلی ده او زموږ نبي موږ ته داسې ګایډنس راکړی دی چې موږ له داسې کول نه دي پکار چې موږ هر څه په تقدیر باندې وولو. او ځینې خلک وایي که نه بس په دین کې ووځه او الله باندې هر څه پرېږده، الله مالک دی. زموږ نبي موږ ته څه ویلي چې ابو هریره رضی الله تعالی عنه ته څه وي چې په دنیا کې تاله یو شي نه په درکوي نو ته د هغې دپاره پوره خپل کوشش پکې، خپل سټرګل پکې، کوشش پکې او د الله نه به مدد غواړي. په هغې کې دوه شیزونه شو، خپل کوشش د الله نه مدد غواړه. تا سره یو چیز محنت نه دی کړی اته نه ته چې الله مالک دی. نو ډېر مطلب د اسلام سره دا اسلام کې دا شیز نه کېني چې ته په تقدیر باندې هر څه پرېږدي. هر شي دپاره ته محنت کوې او هغه جان دی که دا جان دی هر څه په محنت باندې دي. الله پاک تعالی اختیار درکړی دی. ټیک شو. او له دې تاسو ته بل نقصان هم ووایم، ته چې کله مکمل دین ته ځان وقف کړي او ته د بل چاندي اخلې، چې د چاندي اخلې نو هغې سره ته بیا په حق باندې د هغې سره جنګ نه شي کولی. ته خو زموږ نبي دا هم ویلي که نه چې دا بهرنی لاس چې کوم دی که نه دا بهتر دی د ښځني نه. نو ته داسې حد ته ځان مه رسوه چې ته یو دنیادار سړي نه ستا نه بهتر شي چې هغه تاله پیسې درکوي. دیندار او دنیادار ستا نه بهتر شي. خو بیا بل به څه چل کې بل د دې نقصان سره څه چې پخپله د دنیا ایکسپیرینس تا نه ګټه وټه نه وي کړي ته بل سړي ته څنګه دعوت ورکړې، ته به مزدورکار سړي ته څنګه دعوت ورکړې چې ته لمونځ کوه چې تا په خپل مزدورۍ کې لمونځ نه دی کړی. ته خو د هغه حالاتو نه تېر شوی نه یې که نه، نو ته په خپله یو حالاتو نه تېر شي ته په خپله پیسې ګټې نو بل چا ته به ووایې ته اوس ځان ملنګ جوړ کړی دی، غریب جوړ کړی دی او الټه دین بدناموې بیا چې خلکو د دین خبرې کوي. تا ته ګوري خلک د دین نه بیا الرجي هغه فیل کوي چې داسې دین زه اړو کوم نه. نو دا دین بدنامول نه دي پکار. موږ له پکار دا دي چې موږ خپل دنیا هم کوو خپل هغه آخرت لم کار کوو، دواړه به پیرل کار کوي، دواړه باندې به دا کار کوي. داسې نه چې مکمل په یو پسې بون کړي یا په دنیا پسې یا په آخرت پسې. نو موږ اکثر خلک څه چل کوي هغه چې مدرسو ته لاړ شي نو هغه بیا دنیاوي کارونه او د ځان بس کاري داسې کول نه دي پکار. ته مدرسې ته لاړ شه علم دې زده کړو څه پکار دی چې دنیا هم علم ته د دنیا څه کاروبار څه هنر ته یې ځای شته تاله پکار دا ده چې بیا ته دین خرڅې نه دین ته نه یې ناست ته بیا حقه خبره خلکو ته څنګه کوې چې ته هغې خلکو ته اریانې چې د چاندي اخلې نو هغې سره ته بیا په حق باندې د هغې سره جنګ نه شي کولی. نو لاول ځان مضبوط کا دا دین چې کوم دی که نه دا د غیرتمندو خلکو کار دی. خو داسې نه چې تا ته د شاته خپل بچي وګیناسي اته وایې چې د دین ټیکهدار ځان نه مه جوړوه په داسې حال کې. صحیح شو. دا
دین چې کوم دی که نه دا د الله دین دی او دا میسج رسول د الله کار دی خو ته پکې ځان ته شرم ته نه باسې چې چاندو ته کښېني دا وخت خپل خېټې هم کوه بیا چې کوم ایکسټرا ټایم دی په هغې کې خپل دین کوه او د الله نه د خیر سوال کوه او خپل رزق چې خپل بچو له ګټي نو څه په حلال طریقې ګټه مونږ پکې دروغ ووایه مونږ پکې چا نه غلا غلطي کوه او خپل لمونځ په ټایم کوه نو دا ستا دپاره چې کوم دی که نه دا دین دی وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم الله خیره